دوستانو د خپرونې موضوع لکه څنګه چې مخکې تاسو یادوري وکړه، مخکې وویله د وجود د بدن یا خپله د بدن د اوبو د کمښت ولې رامنځته کېږي، علتونه یې څه دي، او په ځانګړې توګه په دې هم بحث وکړو چې انسان څه وخت لمر وهي یا جل یې وهي. کله چې یو څوک اصطلاح لمر تر شعاعو یا د لمر تر وړانګو لاندې ډېر پاتې شي، بیا انسان ته کومې ستونزې رامنځته کېږي؟ آیا انسان د دې لامل کېږي لمر چې انسان په بدن کې اختلاطات رامنځته شي او انسان مریض شي، یا خدای مکړه د مرګ تر کومې پورې ورسي؟ دا هغه موضوعات یا هغه مسایل دي چې نن به د خپرونې د میلمه ډاکټر صاحب بشیر امین چې د داخله ناروغۍ متخصص دی، په همدې تړاو به ورسره بحث کوو. ډاکټر صاحب خیر راغلی، ستړی مه شئ. السلام علیکم. زهور صاحب، په لومړي سر کې تاسو ته او د تاسو همکارانو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي سهار به بخیر باندې پیل کوي. ډېره مننه. ډاکټر صاحب محترم، خپله اوبه د انسان د بدن لپاره څومره ارزښتمنې دي؟ په مجموع کې د انسان بدن چې ده 80% د مایعاتو څخه تشکیل شوی ده، یعنې 80% مایعات د اوبو تشکیلوي. نو کله چې د انسان بدن د اوبو له کمښت سره مخامخ کېږي، دلته میتابولیک تغیرات رامنځته کېږي، ګډوډي میتابولیک، یعنې هغه تغیرات چې هغه د روزمره ژوند کې د هغو نه انسان استفاده کوي، ګډوډي رامنځته کېږي. همدغه میتابولیک ګډوډي باعث د زیاتو اعضاو د وظیفو د اختلال او بالاخره د عدم کفایه باعث کېږي. نو په مجموع کې د انسان د بدن ضرورت اوبو ته ډېر لازمي او ضروري ده او حیاتي ارزښت لري. بخښنه غواړم ډاکټر صاحب. ښه، یو خو دا مسله ده چې یعنې ارزښت یې ډېر دی، ډېر باید وکړي. ښه، که داسې وي معمولا انسان په ورځ کې څومره اوبو ته اړتیا لري چې باید وڅښي؟ خو نظر په دې چې موسمونه هم فرق کوي. مثلا د ګرمي په موسم کې دغه د حرارت درجه لوړېږي، د انسان بدن د حرارت مرکز چې دی یا مثلا خپله ترموریګولیټر سنټر ورته ویل کېږي، دا تنبیه کېږي. د دې په اساس باندې ډېر مایعات انسان له وجود څخه په مختلفو لارو باندې ضایع کوي، چې هغه یو لاره د خولو په اساس باندې ده. نو په دې وخت کې د معاوضه نسبت ژمي ته، ژمي موسم ته ډېر مایعات ضایع کېږي په اوړي کې. نو بیا د مایعاتو ورکړه یا معاوضه یا ضرورت د انسان بدن په اوړي کې نسبت ژمي ته ډېر زیات شي. باید په 24 ساعته کې حد اقل له 4 نه تر 5 لیترو پورې په اندازه باندې مایعات وڅښلی شي، چې دا نظر موسم وخت او د حرارت درجې ته فرق کوي. دا یوازې اوبه وي که چای هم په مایعاتو کې خو راځي ډاکټر صاحب؟ ټول شیان پکې مجموع کې چې د مایع شکل ولري، که هغه شربت په شکل باندې جوس جوړېدنه ده، خپله اوبو هم رول لري پکې، او یا مثلا ځینې میوو خوړل، میوو خوړل دي، یعنې مایعات ولري په مجموع کې، کولی شي ځینې استفاده وکړي. خو ښه دا ده چې معاوضه یې په اوبو وسي، یو ښه او اسانه او مفیده لاره ده. بله، ښه. ډاکټر صاحب، په ټوله کې که په دې باندې بحث وکړو چې لمر وهنه یا جل وهنه څه وخت رامنځته کېږي، ولې رامنځته کېږي؟ د لمر یا جل وهنه سبتبابت کې ورته هیټ سټروک یا سن سټروک ورته ویل کېږي. دا خپله باندې کله چې د لمر دا شعاوې، یعنې مثلا په هغو موسمونو کې چې هلته عمودي ډول باندې انسان بدن باندې لګېږي او انعکاس کوي، نو په دې وخت کې دغه شعاوې د انسان د بدن د حرارت مرکز چې ترموریګولیټر سنټر ته دا تنبیه کېږي او د هایپرترمیا باعث کېږي. یعنې هغه وخت کله د حرارت درجه له 40 درجې سانتیګریډ څخه لوړه شوه د انسان بدن کې، نو په دې وخت کې د انسان بدن سره په هایپرترمیا واقع کېږي او بالاخره ډېر زیات د مایعاتو ضیاع، مخکې مو خبره وکړه، د مایعاتو ضایع کېدل باعث کېږي له مختلفو لارو نه، چې هغه د خلوف شکل وي یا نور لارې، او بالاخره د مایعاتو د کمښت باعث کېږي. نو په دې وخت کې باید یعنې د حرارت درجه لوړېدو سره بیا میتابولیک ګډوډي هم رامنځته کېږي، او د میتابولیک ګډوډي سره بیا د مختلفو اعضاو د وظیفو د اختلال باعث کېږي چې کله مایعات کم شي. نو مهمه دا ده چې باید له شعاعو څخه وروسته بیا بحث هم وکړو، بیا وروسته بحث کوو. یعنې په ټوله کې که چیرې د لمر وړانګې د انسان په بدن باندې لګېږي او مایعات کم کړي، هماغه ته جل وهنه ویل کېږي. بلې، چې دوامدار ډول باندې، یعنې په محیط کې چې هلته د حرارت درجه لوړه وي، او یا مثلا دا خو اصلا دا سټروک چې ده یا د لمر وهل چې ده په 2 ډوله باندې، یو کلاسیک ډول ده یعنې ساده، یو اکزرشنل ده یعنې په فزیکي ډول باندې ستړتیا رامنځته کېږي. یو داسې څوک په یو محیط کې کار کوي، په هغه محیط کې حرارت درجه لوړه وي، هغه محیط کې د یا د لمر شعاع وي یا نور په فزیکي ډول باندې د حرارت درجه هلته لوړه سوې وي، لکه مثلا په یو ګرم فابریکې کې یا په یو ګرم ځای کې کار کوي یا د لمر لاندې دوامداره کار کوي، نو دا اکزرشن کلاسیک ده. او اکزرشنل چې ده هغه بیا لکه فزیکي ستړتیا ده، څوک دوامداره مزل کوي، یو ځای فزیکي تمرین کوي، د دې سره هم رامنځته کېږي، د مایعاتو ضیاع باعث کېږي، هغه هم یو سټروک ده، یوه ستونزه او مشکل دی. بله، ښه، په دې بحث وکړو، کله چې یو څوک لمر وهي
نښې نښانې خو به له ځان سره ښیي او یو څوک پوه شي چې دا والا لمر وهلی یا جل وهلی یا د وجود مایات کم دي. په مجموع کې سن ستروک یا هیډ ستروک ناروغان چې دي دا خپله باندې سردردي شدید سردردي څخه شکایت کوي، ګنګسیت به وي، ضعیفي به وي او کسالت به وي او کیدای شي ورته اختلاجات پیدا شي ناروغانو ته، کنولژن و اختلاجات او یعنی ناروغ به بیخوده وي، مجموع کې ضعیف به وي او ډېرې خولې به یې ضایع کړي، خولې به وي. دغه اعراض او علائم دي چې په دې ناروغانو کې لیدل کېږي. تر کومه حده پورې یا تر کومه وخت پورې چې انسان لمر وړانګو ته، یعنې تاسو خو دوه رقمه یاد کړل، د لمر وهل هم دوه ډوله یاد کړل، واوسېږي یعنې تر څو ساعتو پورې چې کېدلی شي د دې سبب شي چې یو څوک جل وهي یا لمر ووهي؟ مجموع کې نو داسې لکه مثلا له 3 ساعتو نه داسې حالت کې چې هلته شعاع عمودي ډول باندې وي، یعنې لمر د غرمې په فکر کوم موږ تاسو غرمه دلته لمر ډېر ساده د باندې تشریح کړو ځکه لیدونکي باندې پوه شي. لکه مثلا له 10 بجو بعد تر 3 بجو پورې یا تر 2 بجو پورې په دې وخت کې شعاع عمودي وي، خصوصا په داسې موسمونو کې چې هلته ګرمي ډېره وي لکه د اوړي موسم. نو د دې وخت کې بیا ډېر دوامداره کار کوونه په 3 ساعتو نه یا 4 ساعتو دوامداره د لمر شعاع تر شعاع لاندې، یعنې شی اغوستې هم نه وي، لکه مثلا محافظوي وسایل لکه خولۍ، لکه بعض هغه جامې چې هغه د لمر وړانګې ته انعکاس ورکوي او جذبوي نه، نو مثلا تورې جامې اغوستې وي نو هغه نه دي ښې چې هغه بیا دوامداره د لمر د شعاع لاندې کار وکړي. که داسې محافظوي شیان ولري بیا کولی شي چې نظر د خپل بدن وضعیت ته دوام ورکړي او کار وکولی شي، خو باید محافظوي شیان ولري. خو خصوصا په ماشومانو کې دا ډېر مهمه دی چې هغوی پیکداره خولۍ په سر کړي او هغه جامې چې هغه د لمر شعاعو ته انعکاس ورکوي او جذبوي نه، یعنې سپینې جامې، کاټن لرونکې جامې، هغه شیان چې هغه د لمر شعاعو ته د جذب باعث نه کېږي هغه څخه استفاده. یو څه چې مهم دی په دې باندې باید بحث وشي چې همدا اوس د شپږم ټولګي پورې زموږ هغه ماشومان خویندې چې ځي ښوونځي ته دغه جامې تورې دي، شاید دا هم لمر ډېر جذب شي او دا هم د دې خطر واوسېږي چې شاید ځینې ماشومان ناروغان شي. نو د مجموع کې هغه جامې چې هغه دغه د رنګ دغسې ده اندازه چې ده لکه سپینوالي ته نږدې واوسېږي نو هغه لمر نه جذبوي بلکې انعکاس ورکوي ورته. کاټن لرونکې جامې خپله باندې هغه د انسان بدن ته یوه رنځه د یخني ورکوي او له لمر څخه یې ساتي. خو که تورې جامې واوسېږي یعنې مکدرې وي هغه جامې بیا نو مجموع کې زیات جذبوي او خطر د هیډ ستروک زیات وي. په دې به دواړه خبرې وکړو ډاکټر صاحب چې په ټوله کې که یو څوک لمر ووهي او لرې پرتو سیمو کې وي او دغه پیم زیاتره ډاکټر صاحب په لرو پرتو سیمو کې رامنځته کېږي، په دښتو کې، په میرو کې. مثال افغانستان زیاتره دښتې لري، هلته زموږ هغه کوچیان وروڼه هغه دوی چې هلته کېږدۍ دي او مالداري لري، خو بیا هم هغه ډېرې تجربې لري، هغه د ډېرې بېلابېل تجربو لرونکي دي. ما یو وخت کې زه یو تلم داسې ګرمۍ کې یو سیمې ته تلم، دغه خپله د کوچیان چې دي کوس یې ورته وایي، ډېرې ډبلې جامې په یخ کې اغوندي کله چې یخ شي، ده په ګرمۍ کې هم دغه اغوستې. بیا ما ورته ویل وروره د ګرمي وګوره ته دا ډبلې، ده ویل دا زما د لمر شعاعو نه محافظت کوي، یعنې خپله هغه د ده وینا وه. په ټوله کې که پوښتنه هم داسې وکړم که په لرو پرتو سیمو کې چې یو څوک د روغتیایي مرکز څخه لرې وي، کلینیک څخه لرې وي، دغسې پیښه که رامنځته شي، لومړنۍ مرسته چې ده چې د ناروغ څه وشي تر څو خدای مکړه د مرګ تر کومې ونه رسېږي؟ یو خو دا ده چې باید دوی دقیق دا تاریخچه له مریض نه ولري، یعنې که عام خلک هم وي په دې پوه شي چې دا مریض یا دا کس د لمر سره د لمر لاندې کار کړی دی یا وظیفه دلته وله یا سفر یې کړی دی، یعنې په دې باندې آګاه واوسېږي چې دا د لمر لاندې و، د لمر د شعاعو په تاثیر لاندې راغلی ده. یو خو دا مهمه پوینټ ده. دوم غټ دا ده چې ورته په عاجل په یخو جامو کې یا په یخو اوبو باندې ولمبوي، یعنې هلته که د اوبو ته لاسرسی ولري ښه ده چې هغې په هر طریق وي په اوبو کې واچوي، یعنې اوبو په باندې واچوي او مکمل په اوبو باندې وپوښي. یخې اوبو باعث د حرارت درجې د کموالي باعث کېږي، یعنې راکښته کوي، له 40 درجو بیا راکښته کوي، هر څومره درجې چې لوړ سوي وي او صفر طرف ته بیا نږدې کوي. نو بالاخره انسان کولی شي چې له دغه څخه له د لمر له وهنو نه یې وژغوري او هم ورته مایات که لاسرسی ولري یو اندازه مایات ورکړي چې وڅښي، ځکه په هغو هلته خو لومړني تدابیر همدغه دی چې فقط مایات وڅښي، په یخو جامو یا په یخو اوبو باندې ولمبوي او یخې جامې ور واغوندي. دا لومړني احتیاطي او کومکي تدابیر. ډاکټر صاحب مخکې ما ته په دې باندې بحث وکړ چې تر څو ساعته پورې یو څوک کولی شي چې د لمر وړانګې ووهي یا جل ووهي، خو بیا به هم فرق کوي دا په انسانانو کې. ماشومانو کې شاید ډېر کم وي دغه موده. زه ګورم ډېری ماشومان چې د مکتب نه راځي دوی ګرمۍ کې راځي او هغه پکې لرونکي خولۍ هم
زیاتره یې نه لري. ځینې ماشومان پلی مزل هم ډېر کوي. ما مطلب کابل ښار نه دی، په کابل کې پلی مزل دومره نه ده، خو په کلیو بانډو کې خپله ما چې ښوونځی ویله په کلي کې یعنې زموږ داسې همصنفیان وو چې 2.5 ساعته به یې د یوې خوا نه مزل کوله، 2.5 ساعته د بلې خوا نه په هغې ګرمۍ کې. په دغه وخت کې خصوصا هغه کوچني ماشومان باید هغه اړین او ضروري لازمي په اصطلاح هغه اړتیاوې څه دي چې دوی باید پوره کړي تر څو جل ونه وهي، لمر یې ونه وهي او دوی له دې ستونزو سره مخ نه شي. لومړی خو په والدینو باندې دا غږ ده او دا مفایم ده ورته چې خصوصا د ماشومانو د بدن مقاومت نسبت لویانو ته کم دي هر څه په مقابل کې، خصوصا د لمر د وړانګو په مقابل کې، ځکه هغوی زر د تندې مرکز تنبیه کېږي او زیات د مایعاتو زیان سرې ده په ماشومانو کې او مایعاتو کمښت زر رامنځته کېږي. ښه دا ده چې کله چې ښوونځي ته ځي حداقل هغسې جامې چې ما مخکې درته وویل چې هغه د لمر ضد وي، له هغو نه استفاده ورته وکړي، پیکداره خولۍ ورته واغوندي او مایعات یو اندازه مایعات ورسره د دې لپاره چې دی ښوونځي ته ځي د مایعات ورته ورکړي چې په لارې باندې ځي عمل ته یې وڅښي، په ښوونځي کې ورته لاسرسی ولري، او هم چې کور ته راسي هغسې مایعات چې هغه یعنې مایعاتو ورته ورکونه ورته ډېر ضروري ده چې باید مایعات واخلي. مایعاتو په ورکولو سره به ماشوم له مایعاتو ضیا به معاوضه سي او هم کله له ښوونځي نه کور ته راځي په یو اندازه داسې اوبو باندې چې ډېر زیات یخ هم نه وي، یعنې یو اندازه د معتدلې اوبه وي په هغو باندې خپل ماشوم ولمبوي او خاص جامې ورته بدلې کړي او په یو خاص محیط کې چې هغلته یاره درجه ښکته وي او پکې ورته استراحت ورکړي. بله، یعنې په ټوله کې د لمر له وړانګو څخه ځان بچول هم اړین او مهم دي چې باید د لمر د وړانګو څخه ځان واچوي. د جلدي ډاکټران به وایي چې که د لمر د وړانګو سره ډېر په شاید د پوستکي سرطان هم رامنځته شي. ستاسو ویل څه دي ډاکټر صاحب هېوادوالو ته چې باید که دوی په لمر کې کار کوي څنګه کار وکړي، څومره وخت کار وکړي، او که دوی خصوصا دغسې یو فضا کې کار کوي او اوسېږي چې هغلته هوا ګرمه وي، دی باید هغه لومړني په اصطلاح اقدامات څه ترسره کړي چې خدای مکړه مریضان نه شي. په مجموع کې خو دا داسې زموږ ټولنه یوه غریبه ټولنه ده، ډېر فیصد خلک مو په لمر شعاع لاندې کار کوي او مجبوریت لري، خو هغه کسان چې د دې توانمندي ولري یعنې دا وکولی سي چې ځان د شعاع څخه بچ کړي. ښه دا ده چې که څوک مجبوره وي چې بل چاره یې نه وي چې هغه یو مزدوري کوي د شعاع لاندې، ښه دا ده چې یو اندازه احتیاطي تدابیر په نظر کې ونیسي چې هغه خاص هغه پیکداره خولۍ دي د لمر شعاع ته انعکاس ورکوي او نه پرېږدي چې په سر او په مخ باندې شعاع ولګېږي، او خاص جامې دي مثلا حداقل جامې خو تورې جامې وانه غوندي، له تورو نه که بل رنګ واوسېږي شعاع فیصدي جذب کمیږي پکې، او هم دوامدار هغه محیط کې که داسې وي چې د دې امکانات وي محیط بدل کړي، یا حداقل د یوې ونې لاندې یا مثلا داسې ځای چې هلته شعاع ډېره عمودي نه وي کار وکړي، او هم د مایعاتو څخه استفاده وکړي، یعنې په هر دفعه د کار کې باید څو ځلې مایعات وڅښي، بدون د مایعاتو نه ورته بیا ستونزې پیدا کېږي او بالاخره د اعضاو د وظیفو د ګډوډي اختلال باعث کېږي او بالاخره د مړینې باعث کېږي. ښه دا ده چې مایعات واخلي په کره ډول باندې، او هم هغه کسان چې هغوی مجبور نه دي چې د لمر لاندې کار وکړي، هغوی ته دا توصیه ده چې بې ځایه په هغو وختونو کې چې د لمر شعاع یو محدودې خصوصا له 10 بجو نه تر 3 بجو پورې ماشومانو لېږد بې ځایه بیرون ته او دا په کوڅو کې ګرځېدل، زیاتره ماشومان په کوڅو کې دې څخه باید ډډه وکړي، خپل ماشومان تر نظارت لاندې ونیسي او په دغه وخت کې یعنې ماشومان د لمر شعاع سره مخامخ نه کړي، او هم لویان چې مجبوریت نه لري په داسې وخت کې له مزل څخه، په داسې وخت کې له سپورت څخه، په داسې وخت کې د کار کولو څخه ډډه وکړي. که بیا هم کار کوي هغه احتیاطي تدابیر چې درته وویل هغه باید په نظر کې ونیسي. ځینې کسان د ډاکټر صاحب چې په مزل کوي که کار کوي د عادت یې دا دی چې خپله ویښتان تور دي، د هم نور جذبوي، دوی په سر نه پټوي، د سر پټول به هم ډېره ګټه لري. ډېر زیات مخکې مو درته دا عرض وکړ چې باید پیکداره خولۍ، داسې خولۍ چې هغه له مخ څخه او له سر څخه یې دا شعاع وي، ځکه هغه خولۍ رنګ هم باید ښه داسې سپین وي، ځکه موږ تاسې ته دا معلومه ده چې شعاع وي زیات فیصد 100% تور رنګ جذبوي، څونه چې رنګ تغیر کوي سپین ته نږدې کېږي د شعاع د جذب فیصدي کمیږي. نو ښه دا ده چې جامې او که نور محافظوي تدابیر خصوصا خولۍ سپین رنګ ته نږدې واوسېږي. ډېره مننه کوم. یوه بله مهمه پوښتنه چې اورېدونکي هم کړې وه، ډېر کسان د ډاکټر صاحب کله چې هوا سړېږي دوی زیات یخ اوبه استعمالوي، مصنوعي یخ، یعنې په یخچال کې یخ شوي اوبه استعمالوي. دغه د ډېرو یخو اوبو څښل به هم د انسان بدن ته تاوان رسوي. مجموع کې دا لامبل هم په ډېرو یخو اوبو باندې تر څو پورې چې ډېر ضرورت نه وي، یعنې کوم هغه یو ټیم یا مثلا صحي ټیم هغوی سره کار کوي، هغوی باندې پوهېږي چې څونه حرارت دوی ضایع کړی ده، یعنې حرارت یې اخیستی ده او څونه مایعات ضایع کړي دي، بیا هغوی هغونه اندازه بېرته یخ ورته تطبیق کوي. خو ډېر یخ اوبه پې اچونه چې د یخچال اوبه
وي یعنې یخ په وهل ټوله شوي کې جوړ کسان هم یخ اوبو څخه باید یخ څومره اوبو مجموع کې یعنې ډېرې یخ اوبو څښنه دا هم د تنفسي لارې لپاره د امکاناتو د برابرېدو باعث کېږي او بالاخره تنفسي مشکلات پیدا کېږي نو ښه دا داسې له ډېرو یخو اوبو چې هغه په یخچال کې په یخ وضع سوي وي له هغو څخه استفاده ونه کړي. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب بشیر امین چې زموږ سره خپرونه کې ګډون وکړ. تاسو په خپلو چارو کې بریا وغواړئ. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ.